د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د سالارو بازار له اوږدو جګړو وروسته یو ځل بیا د پراخېدو په حال کې دی او د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته شوې ده. سالار د سید آباد ولسوالۍ هغه سیمه ده چې په پولیس رات هم مشهوره وه او دلته د جګړې لومړۍ کرښه وه. وروسته له دې چې په ټول افغانستان کې امن خپور دی، د دې سیمې اوسېدونکي هم له اوږدو جګړو وروسته خپلو کورونو ته راستانه شوي دي او په دې بازار کې یو ځل بیا هم د ژوند څرک لګي. نو مخکې دلې جنګونه انجینر صاحب دلې ډېر بد حالات و، د کلي وضعیت هم خراب و، د بازار هم خراب و. اوس فضل د خدای وضعیت ښه دی، ارامه دی، د خلک خپل کارونه کو، د بازار وینې ړنګ دی. خو بیا هم په د ړنګ بازار کې هم خلک هغه خپل ضرورتونه راپاکوي. پخوا خو دلې ډېره بدبختي اول د مو دکانو ترپال ته وګوره، یاره ورته وګوره د موږ وخت دغه ترپال هم د موږ وخت داسې یاره ورته وګوره څه حال دی. خو اوس نظرا ډېر کراري ده، شکر الحمدلله ډېر آرامي ده، شپه ورځ وینې. اوس چې دغه سیمه په بشپړ ډول امن شوې، د جګړې له ویرې له دې ځایه للې کورنۍ بیرته راستنې شوي دي، خو له حکومته غواړي چې د دغه بازار ویجاړې شوې برخې بیرته ورغوي. 80% کسان نو مهاجر شوي وو او 30% کسان په دلته په دغه کلي کې اوسېدل. خو په حال چې آرامي شوله او اسلامي امارت قایم شوله، نو هغه مهاجر کسان بیرته راستانه شول. وینه دا ټول ړنګ شوی دی، د ټول په خپله وینه د دکانونه هم ټول ړنګ دي، د کوریزونه هم ټول وچ شوي دي. نو موږ د امارت نه دا تقاضا ده چې باید په دې سایټ کې موږ همکاري وکړو. په تیرو جګړو کې نه یوازې دا چې د سالارو بازار ویجاړ شوی دی، بلکې د دغه ولایت په هره برخه کې د جګړې ورانۍ لا پر ځای پرتې دي او د سختو ورځو شپو نښانې دردونکې کیسې بیانوي.